له 3 میاشتو هڅو وروسته وتوانېدو چې د ایډوارډ سنودن سره مرکه وکړو. د یوه خوندي اپ له لارې راته وویل شول چې مسکو ته لاړ شو، په هوټل کې ځای پر ځای شو او د خونې شمېره ورولېږو. وروسته به ایډوارډ سنودن راشي او ور به وټکوي. ده راته وویل ولې دا کار وکړ. ومې لیدل چې زموږ خبرې هر وخت اورېدل کېدې، حتی که د کوم بد کار نیت مو هم نه درلود، پرته له دې چې پوه شو او یا خوښه مو وي. د نوموړي یوه اندېښنه دا وه چې د بریتانیا برېښنایي څار ارګان چې CGHQ نومیږي کولی شي زموږ په ځیرک ټلیفونونو کې خوندي معلومات وګوري. د دې استخباراتي ارګان د پټې روزنې په هکله راته وویل چې د کارتون کرکټرونو سمورف په نامه یادېږي. خیالي سمورف هغه وسیله ده چې ستاسو ټلیفون ګل او چالانولی شي، پرته له دې چې تاسو خبر هم شئ. دلته تلوسه سمورف هم شته. د دې کار څه دی؟ تلوسه سمورف د مایکروفون وسیله ده. که ټلیفون مو په جیب کې وي، مایکروفون یې روښانوي او ستاسو په چاپیریال کې چې څه تیریږي هغه اوري. سنودن د CGHQ په څار واضح کړ چې په پاکستان کې د نننۍ برېښنایي اړیکې څارلې. ښایي په دې نیت چې ترهګر وپېژني او وموندي. دا کار یې د هغه جاین بکسونو په ننوتو یا هکولو وکړ چې امریکایي شرکت سیسکو جوړ کړي وو. دوی د خدماتي شبکې شرکتونو سیستمونو ته ورننوځي او ټولې چارې په خپل لاس کې اخلي. پرته له دې چې شرکت خبر هم شي؟ هو، پرته له دې چې شرکت په خبر شي. د سیسکو شرکت هکونه د حکومت لخوا پټه منظور شوی و. CGHQ دا تور نه مني او نه یې ردوي، خو وایي چې هر څه کوي هغه قانوني بڼه لري. د امریکا او بریتانیا حکومتونه دواړه په دې باور دي چې ایډوارډ سنودن غداري کړې. آیا ته خاین یې؟ بالکل نه. که زه خاین یم نو چاته مې خیانت کړی. د امریکا خلکو ته پر دې بحث کېدلی شي ما د امریکا حکومت ته خیانت وکړ چې خلک ترې وساتم.